او بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هله دا چې روغ جوړ او د صحت په کالیو سمبال اوسئ. زموږ نننۍ ویډیو د اسلامي تاریخ د لومړنۍ دورې لومړنۍ جګړه ده، یا په بله اصطلاح لومړنۍ غزوه ده، چې د غزوه بدر په نامه باندې یادېږي. د بدر غزوه د بدر په میدان کې چې د مدینې منورې څخه جنوبي شرق لوري ته 160 مایله لرې پرته سیمه ده، هلته واقع شوې ده. د دې غزوې د واقع کېدلو سبب په مکه معظمه کې په مسلمانانو باندې د ظلم او هغوی څخه د کورونو او همداراز د ډېرو مالونو ضبطول د کفارو. همداراز دا غزوه د هجرت په 18مه میاشت د رمضان المبارک په میاشت په 14مه یا 18مه نیټه باندې واقع شوې ده، چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خبر راځي چې د مکې معظمې خلکو شام ته یو قافله لېږلې چې په ډېرو اشیاو سمبال ده، چې په 13 کسه استازي او زر اوښانو مشتمله ده، او د قافلې مشري ابو سفیان کوي. نبی علیہ السلام 2 نفر چې طلحه ابن عبید الله او سعید ابن زید رضی الله عنهما د قافلې د خبر لپاره ولېږل. هغه دواړو د شام مشهور لاره چې مکې معظمې ته تللې ده هغه څارله، خو کوم خبره یې ترلاسه نه کړو. نبی علیہ السلام 2 نور نفر چې بس ابن عمر او علي ابن ابي زغبا رضی الله عنهما وټاکل ترڅو د قافلې خبر راوړي. هغه دواړه د بدر میدان یا د بدر تر کوهي ورسېدل. د بدر کوهي یا د بدر میدان ځکه یوازینی کوهي و چې تر مکې معظمې بیا داسې خوږې اوبه نه پیدا کېدې لکه د بدر تر کوهي چې. ابو سفیان ته هم د دې خبرې اندازه ولګېده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه ملګري د قافلې بستنولو پسې راځي. نو هغه خپل یو نفر چې د دمدمه په نامه باندې و مکې معظمې ته یې ولېږو او ورته یې وویل کله چې مکې معظمې ته ورسېږي نو د جبل ابي قبیس په سر باندې ودرېږه او چغې ووهه چې خلک درته راټول شي، ورته ووایه چې ستاسو ټوله قافله رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه ملګرو لوټ کړه، که بچ کول یې غواړئ نو مخې ته یې راووځئ. هغه چې کله مکې معظمې ته ورسېد او همداراز څه چې ورته ابو سفیان ویلي وو هماغه یې وکړل. ابو جهل د جنگ اعلان وکړو، 900 یا 1000 نفر جنگ ته آماده شول او د مدینې منورې په طرف باندې حرکت وکړو. همداراز نبی علیہ السلام هم خپل ملګرو ته وویل چې ما سره د 2 څیزونو وعده شوې، یا به قافله راستنوو یا به د جنگ سره مخ کېږو. که څوک ما سره آماده او تیار یاست ځانونه آماده کړئ. 314 نفر صحابه کرام راووتل او نبی علیہ السلام ته یې وویل چې موږ آماده یو. نبی علیہ السلام ته د قافلې د ستنېدو یا په بله لاره د تګ خبر هم رسېدلی و چې ابو سفیان خپله قافله د بدر په لار رانوستله او لاره یې چپه کړه، خو بیا هم نبی علیه صلات وسلام وویل چې وارې به بدر ته حاضر یو. صحابه کرام او رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدر میدان ته حاضر شول، او همداراز ابو جهل او د هغه کسان چې 900 یا 1000 نفرو چې جنگ ته آماده ول هغه هم د بدر تر میدانه راورسېدل. د بدر د غزا شروع کېدل د رمضان المبارک 18مه یا 14مه نیټه ده، او همداراز د جنگ د شروع کېدلو نه مخکې د عربو یو قانون او یو دستور و چې لومړی به یې د پهلوانۍ یا د یو نفرو د جنگ اعلان کوو، چې همداراز د مکې مشهور مشرکان چې عتبه، شیبه او د ولید په نامه باندې ول، درې واړه میدان ته راووتل او د یو خاندان هم ول اعلان یې وکړ چې زموږ مقابله ته څوک راووځئ، خو چې سیال نفر وي، د قریش وي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خاندان وي. حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه، حضرت علی کرم الله وجهه او زید بن حارث رضی الله تعالی عنه دوی میدان ته راووتل. هغه 3 نفر یې مردار کړل. همداراز د جنگ په شروع کې ابو جهل هم د 2 زلمیانو یا د 2 ماشومانو په لاس مرداریږي
چې بعضې معاذ او معاوض رضی الله تعالی عنه یادوي او بعضې دوه نور ماشومان یادوي. همداراز د بدر غزا د مسلمانانو په ګټه او فتح باندې تمامیږي. د هغوی څخه 80 تنه کفار مرداریږي، 15 تنه یا 80 تنه یې بندیان نیول کېږي، او همداراز 14 تنه صحابه کرام په شهادت رسیږي. او د بدر غزا د مسلمانانو د فتح او د کامیابۍ لامل ګرځېږي. غنیمتونه هم مسلمانان راوړي، او هغه 15 تنه مشرکین چې نیول کېږي، نو په هغه کې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم تره مبارک حضرت عباس رضی الله عنه چې دغه وخت ایمان نه دی قبول کړی، هغه هم په دې کې شامل و. بیا وروسته له دوی څخه جزیې اخیستل کېږي، او هغه کسان چې جزیو توان نه لري معاف کېږي او خوشي کېږي. دا و زموږ سره په د اسلام د لومړنۍ دورې لومړنۍ واقعه یا لومړنۍ جګړه چې د مسلمانانو په ګټه تمامه شوې ده. انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې به د احد د غزا په اړه باندې خبرې کوو. تر بیا مو په پاک او لا یزال لپاره سپارم. والسلام.